مبارک له کابل څخه ډیر لوی زیری. کابل ښار کې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت 4 سړکونه جوړ شول. د کابل ښاروالۍ له لوري نن په پلازمینه کابل ښار کې د څه باندې 80 میلیونو افغانیو په لګښت د سړک جوړونې 4 پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې د دارالامان د دانا سړک جوړول، د چهلستون او پډولي سړکونو د پاتې برخو جوړول او د سیاسنګ سړک پراخول شامل دي چې لګښت یې د کابل ښاروالۍ له داخلي بودیجې څخه ورکول شوی دی. کابل ښاروالۍ د یادو پروژو د پرانیستې پر مهال ویل چې کابل ښاروالۍ د ښار د ودانولو او سمسورتیا ته پوره ژمنتیا لري او له کابل ښاریانو څخه یې هم په دغه برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ استازي نعمت الله بارکزي وویل چې د جوړو شویو سړکونو مجموعي اوږدوالی شاوخوا 2 کیلومترو ته رسیږي چې په مختلفو ارزونو جوړ شوي دي. د نوموړي په خبره کابل ښاروالۍ په روان کال کې 115 کانکریټي سړکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارلي او د 15 نورو د ډیزاین کولو چارې روانې دي.